بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره بارکزی ما د دویم ټولګي د ریاضی مضمون ښوونکي. ګرانو زده کوونکو، نن راځو د کتاب 22م لوسته چې د دې موضوع د جمع او تفریق د عملیو آزمول د یو بل په واسطه دي. ګرانو زده کوونکو، په دې کې موږ په چیش باندې باید پوه شو. موږ د جمع او تفریق سوالونه او پوښتنې حل کړي، د یو رقمي دوه رقمي اعدادو په جمع او تفریق ښه پوه شو. خو څنګه موږ پوه شو چې دا کم سوال چې موږ حل کړی او دا کومه پوښتنه چې موږ حل کړه دلته دا صحیح ده او که غلطه؟ څه رقم موږ د خپل سوالونه ازمولی شو؟ راځئ چې نن د دې سوالونو ازمولو طریقه یاده کړو او وګورو چې د جمع ازمول په کومه طریقه کیږي او د تفریق ازمول په کومه طریقه کیږي. راځئ چې لاړ شو د کتاب یو 50مې پاڼې ته او خپله نننۍ زده کړه پیل کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته د کتاب چې دی دا یو 50مه پاڼه ده او کومه 22م لوست دی. موضوع څه ده؟ د جمع او تفریق د عملیو آزمول د یو بل په واسطه. د دې لوست هدف څه دی؟ چې زده کوونکي د جمع عملیه د تفریق په واسطه او د تفریق عملیه د جمع په واسطه امتحان کړی شي او برسیره پر هغه د مفروق منه، مفروق او د تفریق حاصل کلمې هم هدف دی. یعنی چې مفروق په وپیژنئ، مفروق منه هم وپیژنئ، حاصل تفریق هم وپیژنئ او د جمع عملیه د تفریق په واسطه وازموئ او د جمع د تفریق د جمع په واسطه. اوس چې دا څه رقم ازمول کیږي، راځئ چې یو ځای سره د خپله نننۍ زده کړه پیل کړو. ګرانو زده کوونکو، دلته لیکل شوي چې د دې دپاره چې پوه شو د جمع عملیه صحیح تر سر ته رسېدلې او که غلطه د جمع پوښتنه حل د لاندې عملیې په واسطه یې ازمو. موږ خو سوال حل کوو خو نه پوهېږو چې سوال صحیح دی او که غلط دی. اوس د دې د ازمولو طریقه باندې ځان پوهیو. که چېرته شک یو چې نه دا سوال جواب باید داسې نه وي، دا غلط دی، بیا په اسانه طریقه کولی شو چې هغه سوال خپل وازمویو او وګورو چې سوال صحیح دی او که غلط. دلته د مثال په توګه تاسو ته دا سوال ښودلی دی، بیا زه نورو سوالونو ته چې څه رقم حل کیږي. راځئ چې د کتاب مثال ته لاړ شو چې څه رقم دوی دا عملیه تر سره کړې ده. په مثال کې موږ لرو چې 15 جمع 18. 15 جمع 18. دلته جواب چې دی، جواب شوی دی چې 93. اوس موږ نه پوهېږو چې د دې جمع ما صحیح شوې ده او که غلطه. دا چې دی د جمع لومړی جز دی، اولنی جز دی، 15 یو جز دی، 18 دویم جز دی او دا 93 چې کوم لاسته راغلی دا د جمع حاصل دی. اوس د دې امتحانولو باندې باید پوه شو چې څه رقم دا سوال امتحان کړو او پوه شو چې دا سوال صحیح دی او که غلط. په دې کې ګرانو موږ څه کوو؟ د دې حاصل نه، د جمع د حاصل نه یو جز یا دا جز او یا دا جز، یعنی که هر یو جزی موږ تفریق کو د جمع د حاصل نه، باید چې بل جزی موږ لاسته راوړو. یعنی که د 93 نه موږ 15 منفي کړو، باید موږ 18 لاسته راوړو او که 18 ورنه منفي کړو باید چې 15 لاسته راشي. څنګه چې دې کې تاسو ګورئ، دې کې چې شی شوي دي دا د جمع حاصل دی. د جمع حاصل موږ دلته لیکو چې دا چې دی مفروق
منهو په حیث. دې نه موږ د دویم جز دا یو د 18 عدد منفي کوو. یعنې کله چې موږ د 18 عدد منفي کوو باید موږ ته 15 عدد راکړي. که رانکړي یعنې سوال غلط حل شوی. ښه کله چې دې کې تاسو ته حل کړي دي دا یو مثال دی. موږ به نورو سوالونو باندې بیا کار وکړو چې څنګه تاسو ګورئ چې د 3 نه 8 نیزي بیا یې د 9 نه لس پورې اخیستلي دي او دلته څو شوي 14. د 14 نه چې 8 تلي 15 دلته 8 پاتې دي. د 8 نه یو تللی څه کم شوی څو کېږي 2 چې دا عدد یې موږ ته راکړه د 15 عدد. او که چیرې موږ 15 کم کو د دې 3 نوي نه موږ ته یې دلته څه کړی د 18 عدد راکړی دی. یعنې دا سوال صحیح حل شوی. اوس دلته راځو نورو سوالونو ته چې دلته ګورو چې موږ د څه لیکلي دي. پس د هغې نه راځو سوالونو ته هر یو حل کوو او پس د هغې نه هغې باندې امتحان کوو چې سوال صحیح حل شوی او که غلط. ښه دلته لیکلي یعنې د جمع د پوښتنې د صحیحوالي لپاره د جمع له حاصل څخه د جمع یو جز تفریق کوو چې هر یو جزي جمع 2 جزه لري یعنې 2 عدد سره جمع شوي دي. په دې کې د جمع د حاصل نه یو جز موږ تفریق کوو. که چیرې د جمع بل جز لاسته راشي د جمع پوښتنه صحیح ده. که چیرې د جمع بل جز لاسته رانشي د پوښتنه غلطه جمع شوې ده. لاندې پوښتنې حل او امتحان کړئ. دا و چې د کتاب مثال چې د جمع حاصل نه د جمع یو جز موږ تفریق کوو. که دویم جز یې موږ ته راکړي سوال صحیح دی او که رانکړي سوال غلط حل شوی. راځئ چې دلته یو سوال حل کړو او وګورو چې د دې څه کېږي جواب څه راځي. ښه دلته ګرانو زده کوونکو لومړۍ پوښتنه ده چې څو 3 شپېته جمع 29. ښه دلته ګرانو زده کوونکو موږ چې لرو 3 په یویزه خانه کې یویزې څنګه چې موږ یویزو سره جمع کولی او لسیزې هم لسیزو سره. راځئ چې دلته دا وشمېرو چې څه رقم دی. دلته لرو 3 او دلته لرو څو 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ښه په دې کې ګرانو زده کوونکو اوس دا شمېرو چې دا څو کېږي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ښه دلته موږ کله چې 12 شي ګورو چې په یویزه خانه کې 2 لرو یوازې 2 دلته لیکو دا لسیزه یې راوړو دلته څه کېږي حاصل کېږي. دلته اوس 6 او 2 سره جمع کوو 1 2 3 4 5 6 دلته هم 2. ښه 1 2 3 4 5 6 و 8 یو دانه حاصل لرو 9. ښه دا څو شو 9. د سوال جواب به راووته چې 2 نوي. ښه اوس دا څه رقم موږ امتحانولی شو. دا چې شه دی د جمع لومړی جز دا هم شه دی دویم جز او دا هم شه دی د جمع حاصل. دا هم دی د جمع حاصل. اوس د جمع د حاصل نه چې څه دی 2 نوي دا چې ته لیکو په مفروق منهو کې. دې نه یو جز منفي کوو دا او که دا هر یو چې ستاسو خوښی. ښه راځئ چې 9 ورنه څه کو منفي کړو دویم جز. ښه
دا لیکو مفروق کې. ښه منګه چې دا 9 ورنه منفي کوو که موږ ته د 3 عدد دلته لاسته راشي سوال صحیح حل شوی، که رانشي سوال چې دی غلط دی. ښه اوس ګورو چې دلته د 2 نه موږ 9 کمې کو، د 2 نه 9 نه کمیږي. دلته څو دانې لسیزې لرو؟ آفرین 9 دانې. یو دانه لسیزه چې دلته موږ قرض کو یا پور واخلو دا عدد څو کېږي؟ 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دا هم 12. 12 نه 9 کماو ګورو چې څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 دانې چې کمې شي څو پاتې شو؟ 1 2 3 3. ښه دلته څو پاتې دي؟ دلته 8 پاتې دي ځکه یو دانه لسیزه موږ پور واخیسته د یویز عدد دپاره. دلته 8 پاتې دي. اوس راځئ چې وشمېرو 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 نه چې 2 کمې کو 1 2 څو پاتې شو؟ 1 2 3 4 5 6. څو شو؟ حاصل د تفریق څه شی راووتو؟ 3 زمونږ دا یو جز څه شی و؟ 3. نو اوس موږ پوه شو چې سوال موږ خپل څه کړی؟ صحیح حل کړی. ښه ګرانو زده کوونکو که دلته تاسو د دې نه که د 2 نه تاسو 3 هم څه شی کوئ؟ منفي کوئ یا تفریق کوئ، تاسو ته باید چې د 9 عدد ورکړي. راځئ چې بیا یې سره دلته ولیکو، یعنی 92 صحیح ده، دا خو حاصل د جمع دی. اوس ورنه څه شی منفي کوو؟ 3. ښه د 2 نه بیا هم 3 نه ځي، یو دانه بیا د 9 نه قرض کوو یا پور اخلو چې دا عدد جوړیږي 12. د 12 نه چې 3 کم شي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دې نه 3 دانې که کمې کو 1 2 3 څو پاتې شو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. سمه ده. دلته څو پاتې دي؟ 8 ځکه یو دانه لسیزه موږ ترې پور اخیستې وه. راځئ چې 8 دانې لوبیاګانې وشمېرو 1 2 3 4 5 6 7 8. ښه دې 8 نه چې 6 کمې شي 1 2 3 4 5 6 څو پاتې شو؟ 2. ګورئ چې د جمع بل جز لاسته راغی. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه د جمع عملیه یا د جمع امتحانول د تفریق په واسطه. انشاءالله چې تاسو په دې باندې ښه پوه شوي یاستئ. دلته یو سوال ما حل کړه، دا نور سوالونه پرېږدم تاسو ته د کورنۍ دندې په حیث دا سوالونه اول جمع کړئ او پس د هغې نه څه وکئ؟ حاصل جمع نه یو جز منفي کوئ، یو جز کم کوئ، ورنه وګورئ چې که 2یم جز یې تاسو ته درکړه سوال صحیح حل شوی، بغیر له هغې نه چې دی سوال زموږ غلط دی. انشاءالله چې د نننۍ زده کړې نه تاسو څه اخیستې وي او تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.